دوستانو نن به موږ په دې ویډیو کې ماډل ورب زده کوو. راځئ چې اول یې معنی زده کړو، وروسته اګزامپل درکوم او کوم یو کې چې فرق وي هغه به هم درته ښایم. زموږ سره پیله ورب دی کین. د کین معنا ده کولی شم. کوډ مطلب دی کولی شو. می کیدای شي یا اجازه شته. میټ ښایي یا امکان لري. شوډ باید یا لازمي. مسټ باید یا لازمي. په شوډ په مسټ کې هم فرق شته، دا زه په ویډیو کې تاسو ته ښایم مخکې. ویل د ویل معنا ده با. ووډ با یا کولی شوم. راځئ چې د کین اګزامپل وګورو او چرته دی استعمالیږي. کین تاسو زده کړل د کین معنا ده کولی شم. دا په ابیلیټي وړتیا، پرمیشن اجازه، پاسیبیلیټي امکان کې استعمالیږي. راځئ چې اګزامپل ته وګورو. I can speak English. I can speak English. زه انګلیش ویلی شم. دا ابیلیټي ده. دلته زموږ سره ابیلیټي استعمال شوې ده. بل اګزامپل ته وګورئ. Can you solve this question? Can you solve this question? آیا ته دا سوال حل کولی شې؟ اوس زموږ سره بل اګزامپل دی. You can go. You can go. ته تللی شې. اجازه دپاره دلته استعمال شم. You cannot see me. You cannot see me. ته معنا شي لیدلی. I can swim. I can swim. زه لامبو وهلی شم. دا د ابیلیټي دپاره استعمال شو. بل اګزامپل ته وګورئ. Can I use your phone? Can I use your phone? آیا زه کولی شم چې ستا موبایل استعمال کړم؟ دا د پرمیشن دپاره استعمال شم، یعنی اجازت دپاره. ښه اوس زموږ سره بل اګزامپل دی. It can rain tomorrow. It can rain tomorrow. ممکن سبا باران وشي. دا د پاسیبیلیټي دپاره استعمال شو. کوډ ته وګورو. د کوډ معنا ده کولی شو. پاسټ ابیلیټي د تیر وخت وړتیا. پولایټ ریکویسټ مؤدبانه غوښتنه. پاسیبیلیټي احتمال. په دې حالاتو کې موږ استعمالولی شو کوډ، یعنی په تیر وخت کې، مؤدبانه غوښتنه، احتمال کې. راځئ چې اګزامپل ته وګورو. Yesterday I could not find my wallet. پرون مې بټوه نشوه پیدا کولی. بل اګزامپل ته وګورئ دوستانو. When I was younger I could run fast. When I was younger I could run fast. زه چې کله ماشوم وم ما تیزه منډه وهلی شوه. بل اګزامپل ته وګورئ. Could you please open the door? Could you please open the door? مهرباني وکړه تاسو کولی شئ دروازه خلاصه کړئ. دلته په دې ځای کې چې کوم کوډ استعمال شو دا دلته د مؤدبانه غوښتنې دپاره استعمال شو. بل اګزامپل ته وګورئ. It could be true. It could be true. دا ممکن رښتیا وي. دا د پاسیبیلیټي دپاره استعمال شو. اوس راځئ چې می زده کړو. د می معنا ده کیدای شي یا اجازه شته. یوز ته یې وګورئ، یعنې استعمال ته. دغه چې کومې استعمال ده، پرمیشن دپاره، اجازه، پاسیبیلیټي، احتمال. می صرف په دې دوی ځایو کې استعمالیږي. نه استعمال یې زیات دی، خو دلته په دې دوی ځایو کې استعمالیږي چې موږ تاسو ته کوم اګزامپل درکوو. For example, may I leave now? May I leave now? زه اوس تللی شم. دا په دغه ځای کې د پرمیشن دپاره استعمال شو. May I come in? May I come in? زه دننه راتلی شم. تاسو په سکول کې چې د ټیچر نه کوم اجازت
وهلی دروازه کلاس ته ننه کیږئ بیا تاسو هم دا استعمال کړی به مو خامخا وي او استعمالوای هم شئ. May I come in? May I come in? زه دننه راتلی شم. بل اگزامپل ته وګورئ. She may be at home. She may be at home. ممکنه هغه په کور کې وي. دا د پاسیبیلیټي دپاره استعمال شو. راځئ دوستانو چې might زده کړو. might امکان لري یا ښایي. یوزي چې کوم دی زموږ سره weak possibility یعنی کم احتمال یې وي. کم احتمالي وي. امکان یې چې کوم دی دا کم وي. اگزامپل ته وګورئ. It might rain today. It might rain today. نن امکان لري باران وشي. بل اگزامپل ته وګورئ. He might come to the party. He might come to the party. دې امکان لري چې محفل ته راشي. Difference between may and might. په may او په might کې فرق څه دی؟ په may په might کې صرف او صرف دا فرق دی چې may کې امکان ډېر وي او might کې امکان یې کم وي. بس صرف دا فرق دی پکې. نور زیات فرق نشته پکې. اگزامپل ته وګورئ. She may come. She may come. امکان ډېر دی چې هغه راشي. یعنی دلته یې امکان زیات دی. بل اگزامپل ته وګورئ. She might come. She might come. امکان کم دی چې هغه راشي. یعنی په may کې 80% امکان لري. should. د should معنا ده باید یا لازمي. should چرته استعمالیږي؟ advice مشوره، expectation تمه، obligation یو فرض لازمي کار په دغه ځایو کې استعمالیږي. اگزامپل ته وګورئ. You should go home now. You should go home now. ته باید اوس کور ته لاړ شې. دلته د مشورې دپاره استعمال شو. بل اگزامپل ته وګورئ. You should eat healthy food. You should eat healthy food. تاسو باید سالم خواړه وخورئ. بل اگزامپل ته وګورئ. He should be here by now. He should be here by now. هغه باید اوس دلته وي. د دې مطلب دی چې موږ تمه ځنې واخلو. بل اگزامپل ته وګورئ. You should apologize. You should apologize. تاسو باید بخښنه وغواړئ. یعنی تاسو باید بخښنه وغواړئ. اوس must ته وګورئ. should او must کې یو شی دی. زیات فرق نشته او must چې کوم دی دا لږ قوي دی یعنی مضبوط دی. اگزامپل ته وګورئ. He must apologize for his mistake. He must apologize for his mistake. هغه باید ضرور په خپلې غلطۍ بخښنه وغواړي. یعنی دلته ضرور راغلل یعنی خامخا یې وغواړي. For example, you must wear a seat belt. You must wear a seat belt. تاسو باید د موټر پټۍ وتړئ. زموږ سره بل اگزامپل دی. She must be at home now. She must be at home now. هغه به لازمي اوس کور کې وي. دوستانو راځئ چې اوس ویل زده کړو. د ویل معنا ده به. ویل چې موږ کوم استعمالوو؟ فیوچر ایکشن راتلونکی عمل، پرامیس وعده، انسټنټ ډیسیژن یعنی سمدستي پریکړه. وګورئ په دې درې حالاتو کې موږ استعمالوو یعنی راتلونکی عمل، وعده یا سمدستي پریکړه. راځئ اگزامپل ته وګورئ. I will call you later. I will call you later. زه به وروسته تا ته زنګ ووهم. بل اگزامپل ته وګورئ. I will help you. I will help you. زه به در سره مرسته وکړم. would. would مطلب دی با یا کولی شو. would چې کوم دی دا مونږ اداب یا د فرضي حالاتونه یا د تیر وخت په حالاتونو کې استعمالوو. اگزامپل ته وګورئ. Would you like some coffee? Would you like some coffee? تاسو چای غواړئ. بل اگزامپل ته وګورئ. When we were kids, we would
play outside every day. When we were kids, we would play outside every day. کله چې موږ ماشومان وو موږ به هره ورځ بهر لوبې کولې. یعنی دا د تیر وخت لپاره استعمال شو. دوستانو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او لږ څه به مو ترې زده وي. ماته راکړه اجازه تر بلې ویډیو. الله حافظ.